पगर د नړۍ کې پاکستان د چایو په استعمال کې دریم نمبر دی او چای په عامه توګه پر ورځ کې تقریبا 3 پیریس کلی کېږي. د چای شوقیان په ګرمۍ یخنۍ نه دي خو خپل د امروزه معمول کې بدلې نه راولي. د ملک د چایو کالیزې لګښت 53 ارب روپۍ دی. داسې نه ده چې چای په ملک کې نه پیدا کېږي خو باید عام عوام د کینیا چای خوند زیات خوښوي او په 19 ملکونو کې 80% چای د کینیا نه درآمد کېږي. حکومت د دې خاطره سرکاري د څېړنې ادارې او باغونه لګولي دي چې د چایو پیداوار کې اضافه وکړي. د شنکیارۍ مانسیرې د چایو څېړنې ادارې ډایرکټر ډاکټر فروخسیر حامد ډیوه ته وویل چې په کال 2000 کې د چین په تعاون دا اداره جوړه شوې وه او د چین مختلف تخمونه دلته متعارف شوي وو چې د ترکی په امداد دلته د تورې چایو تیارولو کې هم لاس امداد دی. نو موږ سره مخکې چې کومه فیکټري وه هغه چاینیز وه، هغه ارتھوډاکس وه او مینول وه. اوس موږ له ټرکي یو ډېره ښه فیکټري راکړه کومه اټومیټک ده او موږ چې د هغې مطابق ده. دې ځل چې کوم موږ ټي هغې باندې پروسس کړی دی دا اوس موږ اپریل کې هغه انسټال کړه. هغه ټرکي موږ ته هغه ګفټ کړې ده بلکې انسټال کړې هم ده راته دلته. نو بیا هغې سره چې کوم موږ د سپرینګ کې ټي موږ پروسس کوو هغه هم رانه دغه زموږ کمپنۍ چې کوم رایل کمپنۍ ده په جاپان کې ټوکیو کې پاکستانیان دي هغه هم رانه واغستو. زموږ لرې یو پرابلم بل دی. زموږ پرابلم دا دی چې زموږ دا ویرایټیز چې دي د چاینیز دي. ټي ګرین ټي او بلیک ټي لپاره چې پلانټ یوي خو بعض ویرایټیز چې کوم دي هغه بلیک ټي لخي دي، بعض ویرایټیز چې کوم دي هغه ګرین ټي لخي دي. دې کې داسې ده چې دا ویرایټیز چې کوم موږ چاینا نه راوختي دي دله د ګرین ټي لپاره دا ډېر ښه ویرایټیز دي. لیکن دنه چې کوم بلیک ټي جوړیږي زموږ خلک هغه نه ایکسپټ کوي. چاینیز خوښي، ترکیش خوښي، خو زموږ خلک چې کوم دي هغه ټیسټ ډیولپ شوی دی د کینیا. د ادارې یو څېړنکار قمر زمان ووی چې د چایو د کروندې دپاره یخ موسم پکار وي چې ګرمي یا درجه حرارت زیات شي نو بوټي سوځي. د چای پاره د کمیاب چای پاره چې دی میکسیمم ټمپریچر چې دی 12 نه واخلئ 35 پورې چې دی. کله چې د 35 نه اباو شي یا زیات شي نو د چای بیا سوځېدل شروع کړي. څنګه تاسو دا ګورئ چې دا چای چې دی د ګرمي کې د مئی او جون کې ګرمي دلته ډېره زیاته شوې وه، تقریبا 41 درجه سنټیګریډ ټمپریچر رسېدلی و. نو دې نه بعد چې دا چای وسوځي. لیکن چای کې دا کمال دی چې کله بیا باران شروع شي نو دا بیا ریکوپ شي، بیا ریکوري وشي. تاسو ګورئ دا ناسو مخکې دا اوس بیا انشاءالله دا دې نه نوي کومپلی چې دې راوتل شروع شوي دي او دې نه مونږ دی چې دی پلکینګ به کوو. ډایرکټر فروخسیر احمد زیاته کړه چې ډېرې ستونزې شته خو په ملک او په خاصه توګه پښتونخوا کې داسې اضافي ځمکې دي چې د ملک د ضرورت چای پیدا کولی شي. څو پورې چې زموږ د ریسرچ دی نو ریسرچ کې مونږ دا وښیله چې دلته ټي کېدی شي. مونږ چې کومې ایریا سروې کړې وه انیشیل په دغې کې ډسټرکټ مانسهره، ډسټرکټ سوات، ډسټرکټ بټګرام or some parts of Azad Kashmir. More than 64,000 hectare area چې دا هغه available دا potential هغې کې شته چې هغې کې مونږ چای ولګو. زمونږ خپل دا خیال دی چې مونږ د کلټیویټډ لینډ نه چیړو، مونږ د ځنګل نه چیړو. د دې په منځ کې انډر سټوریز دي او کلچربل ویسټ لینډ دي او هغې کې مونږ چای ولګو او هغې کې مونږ د واټر مینجمنټ صحیح طریقې سره وشي بالکل ولې نشو سیلف سفیشینټ کېدی شو. پاکستان هر کال 1,15,000 میټریک ټن چای درآمد کوي چې کال 2019 کې 53 ارب روپۍ خرچ شوي دي. که حکومت دې خبرې ته پام وکړي نو ملک برآمد کولی هم شي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ډیون نیوز، مانسهره.